دا د سره رود پوهنې امنیت اړوند د 9 دولتي ښوونځیو هغه 1200 فارغ شوي زده کوونکي دي چې د 1402 ښوونیز کال کې له ښوونځیو فارغ شوي. د سره رود پوهنې امیر مولوي واحد ګل جلالي وایي د دغې غونډې له جوړېدو یې موخه یوازې درسونو ته د زده کوونکو تشویق دی. زمونږ د دې غونډې نه هدف تشویق او تلقین او ټولنې ته د ځوانانو د خدمت د وړاندې کولو موخه او مطلب ده. د دې فارغانو له جملې نه 1201 فارغان دي چې د هر صنف نه اول نمره، دوم نمره او دریم نمره ته ستاینلیک یا تقدیرنامه یا تصدیقنامه یا اطلاعنامه ورته ورکړو او چې د دې شمېر تقریبا 300 نفرو ته رسېږي. په دغه ستاین غونډه کې د ننګرهار پوهنې ریاست تدریسي مرستیال مولوي لیاقت علي عابد دغه ډول غونډې د زده کوونکو د اذهانو روښانتیا لپاره مهمې وبللې او پر زده کوونکو یې غږ وکړ چې خپلې زده کړې دوامداره وساتي. چې دغه تشویقي غونډې د دې تعلیم او تربیې دپاره او د پوهنې دپاره ډېر غټ رول لوبوي او په دې کې ډېره غټه فایده کیږي او په دې کې آینده نور نسل ته او ځوانانو ته د تعلیم او تربیې په برنامه کې ډېر تشویقیږي او تقدیریږي او دې زده کوونکو ته زما دا توصیه ده چې صرف اکتفا په دې 12 صنف باندې ونه کړه بلکې د اوچته تحصیلات عالي ته او پورته زده کړو ته دوام ورکړي چې موږ دغسې قدرونه بیا معاشري افغانستان کې نورو ارګانونو ته وړاندې کړو چې هغه چارده پاس شي، لیسان شي، دکتورا ماستري واخلي چې صرف په 12 باندې اکتفا ونه کړي. غونډې ته د فارغ شویو زده کوونکو والدین هم وربلل شوي وو. دوی له مسؤلینو غواړي چې ښوونځیو کې مسلکي ښوونکي پر دندو وګماري چې زده کوونکو ته ښه روزنه ورکړي. د یو زده کوونکي پلار محمد ګلاب توحیدیار: زما غوښتنه د معارف د ریاست له مسؤلینو نه دا ده چې څومره کولی شي دوی په هره برخه کې مسلکي ښوونکي په دندو باندې وګماري او بیا په هر اړخیز ډول هغې ته متوجه اوسیږي تر څو چې د زده کوونکو وخت ضایع نه شي. کوم استادان یا ښوونکي چې دي دوی خپل زده کوونکي هغه چې کله 10 11 او 12 ټولګیو ته ځي هغوی ته دا تصور او فکر ورکړي ځکه هغوی د خپل راتلونکي په اړه ډېر فکر او تصور نشي کولی چې هغوی ته د راتلونکي مسلک یا پوهنتون او ښوونځي په انتخاب کې هغوی سره مرسته وکړي، همکاري ورسره وکړي او په دې برخه کې لازمې لارښوونې او مشورې ورته ورکړي. دغه راز 2 تنه فارغ شوي زده کوونکي ساحل او کامران خوښ دي چې تشویقي پروګرامونه ورته جوړیږي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې په ښوونځیو کې د ښوونکو او تدریسي کتابونو کمښت ته جدي پاملرنه وکړي. او ډېر خوښ او خوشحاله یم چې دغسې غونډې جوړېږي. دغسې غونډې د زده کوونکو د تشویق لپاره ډېر مثبت تاثیر کولی شي او هیله مې له اړوند مسؤلینو څخه له اړوند ادارو څخه دا ده چې زده کوونکو د کتابونو په برخه کې د استادانو د معلمینو په برخه کې لا نور پرمختګونه منځته راولي او هیله ده له اړوند ادارو څخه مې همدغه ده چې زده کوونکو ته لا تشویق لپاره داسې نورې غونډې جوړېږي ځکه چې زده کوونکي په تشویق او په ذهن باندې مثبت تاثیر کوي. ده خوښ یم د دغسې مجلسونو څخه چې د امریت چې موږ ته داسې مجلسونه برابر کړي د پاره د تشویق د شاګردانو چې دوی نور هم په خپلو درسونو کې بریالي شي او نور هم دوی هڅه وکړي. له دې مخکې هم د ننګرهار پوهنې ریاست د بېلابېلو ښوونځیو زده کوونکي په میډالونو او ستاینلیکونو ستایلي دي.